به څرنګه کوم نو ته به قضا مونځ داسې کوې چې تا نه کوم مونځ قضا شوی دا تا ته معلوم دی چې تا نه کوم مونځ قضا شوی چې څنګه در نه قضا شوی که نه چې څنګه ادا در باندې فرض وه داسې قضا هم در باندې فرض وه لکه څنګه اوس ادا تا کوله مثلا څلور رکاته د ماسپښین دي که نه نو دې کې دا دوه اولیني څه دي ډک دي ښه اول او دویم دریم څلورم دا تش دی نو چې ته قضا هم راوړې د فرضو نو په همدغه طریقه به قضا راوړې دوه به ډک کړې او دوه اخریني به څه کوې تش به کښېنه سنتو قضا شته یا نه نه د سنتو قضا نشته البته د دغه سنتو قضا چې تا نه نن د سبعي لمونځ قضا شي که نه د سهار لمونځ چې درنه قضا شي نو ته کولی شې نهه نیمو بجو پورې د نن ورځې د سنتو د نن د سبعي فرضو سره یې څه راوړې قضا راوړې ښه نور وخت کې لکه ماسپښین لمونځ قضا شي سړي نه یا ماښام قضا شي یا د ماسخوتن قضا شي هغې کې بیا صرف د فرضو قضا ده د سنتو قضا ده پلار مریض دی فالج وهلی الله د شفا ورکړي زه یې هره جمعه لمبوم نو په ما باندې خو غسل نه وړي نه تا ته به خدای ډېره درکړي چې ته د پلار دومره قدر کوې که نه نو کما تدین تدان چې څنګه کوې که نه هغه شان به در سره کېږي چې تا د پلار قدر وکړې که نه نو ستا بچي به ستا څه کوي قدر کوي ښه که تا د پلار بېعزتي وکړه نو دغه بچی به ستا څه کوي بیا بېعزتي به کوي چې څنګه دې وکتل ورته چې څنګه کوې هغه شان به در سره کېږي نو د پلار به ډېر قدر کوي به ستا د خدای ډېره جل خو که تا غسل نه وړې ښه دا ډېر ښه کار کوي ځکه چې هغه محتاجه دی او همدغه وخت دی که نه ته به ورته څنګه دعا کوې رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا ربه زما په دې مور او پلار ورحمېږي لکه څنګه چې زه ماشوم وم او په مې څه کوم شفقت او ترحم کوم ته چې ماشوم وې دې پلار او مور نه لمبولې اوس خو دا ضعیفه شو که نه مریضان شو تا ته محتاج شو ته به یې همدغه شان ته څه کوې قدر به یې کوې عزت به یې کوې په سپک نظر به نه ګورې او ما داسې خلک لیدلي چې چا د مور او پلار قدر نه ده کړی که چې څنګه یې کړي دي نو د هغې نه بدتر ورسره شوي ما لیدلي داسې خلک نو ډېر ښه کوي الله دې ستا ته نور هم توفیق کړي یو سړي ګیرې ته رنګ ورکړی نو لمونځ یې کېږي که نه لمونځ مسله بېله ده لمونځ کېږي تور رنګ ګیرې ته به نه ورکوي نیکریزې پې کېده سرې یا مثلا زیړې نو تور رنګ ښه نه دی حدیث کې خطاب اسود نبي صلی الله علیه وسلم باندې یو خبره زه درته کوم دا توره کړې درته چا وه او درته سپین هم چا کړه ابراهیم علیه السلام په ګیره کې چې سپین ولګېده که نو دی خفه شو رب کریم ورته وفرمیل هذا وقارک وایي دا د عزت ده وایي زیدني خدایه نور هم راته زیات کړي نو ته چې تورې نو په دې به ته څه بس چې هغه د دې سپین ستا چې دا ګیره سپینه شوه که نه د تا نه الله هم بیا څه کوي حیا نو توروالی وروالی پسې موږ لمونځ دې کېږي خو بس داسې مه کوه یو کس باندې روپۍ دي خو اوس هغه کس مړ شوی زه ورته په زکات کې حساب نه زکات کې تملیک شرط دی مړي باندې زکات نه کېږي او نه مړي ته ته په کفن او تابوت وغیره دا شیونه په زکات کې اخیستلی شي چې وفات شوی بس وارثان یې څوک وي نو هغې نه ته بیا غوښتلی شي مونږ کې خو ډېر غلط رواج دی په افغانانو چې څوک وفات شي که نه نو اول صاحب مونږ دیګي باندې اشپز صاحب راولو که نه هله دیګي باندې که ځکه چې رسم افغاني دی که نه سبا هله د قوم کې څوک پیغور راکړي هلکه فلانکی وفات شوی دی او هېڅ هم پسې ونه کړه شریعت دا درته وي چې اول یې قرض خلاص کړي ځکه هلته نیول شوی ده پې هغه بند دی نو اول یې قرضه خلاصه کړه خیراتونو د اول او دویم او دریم او څلوېښتي او سالانه دا په شریعت کې سته هم نه او دې په دې نیت باندې کوي دا الله قبلوي هم نه ته چې احسان ورسره کوې قرضه یې خلاصه کړه بس دیم د په هغه باندې په دې کې نیول شوی ده دا به ځینې څه کوي زکات خپل کور ته ورکولی شي ورکولی شي چې غریبه وي ښه هغې ته زکات